الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سید جمال الدین تاسو ګورئ جې فورکس چینل. ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د فورکس مربوطه مهمه او اساسه موضوع شروع کوو سٹارټوي چې هغه سټریټیجن دی یعنی تخنیک دی چې په کومه طریقه باندې موږ په فورکس مارکیټ کې دن ټریډینګ وکړو سودا والو یا سودا خرڅ وکړو چې هغه مین کوم سټریټیجن چې دی هغه درې دانې دی. یو ته وایي سپورټ اینډ ریزिस्टेंस دی، بل ته وایي پینیچیو سټریټیجي دا، بل چې دی همدا شانتي ډبل ریټ سټریټیجي یعنی دی. هغه لومړی راځه شروع کوو چې سپورټ اینډ ریزिस्टेंस ایره د سپورټ اینډ ریزिस्टेंस هغه سټریټیجي ته ویل کېږي کوم چې سپورټ په وخت کې موږ شاته هیستري ورپسې ګورو که چیرې سپورټ یې وکړي، یعنی مطلب مخکې چې کوم ځای مارکیټ جګ شوی او که هغې ځای نه دوباره مثال مارکیټ ښکته راغی او بیا جګېږي لږ که جګ شو نو مطلب موږ پوه شو چې مطلب دا سپورټ دی نه د واغستو نو دلته موږ بای اغستی شو یعنی بای کولی شو. همداسې هلته ریزिस्टेंस دی. ریزिस्टेंस کې مطلب مخکې چې کوم ځای کې شاته هیستري یعنی چارټ کې ګورو چارټ دغه شانتې شکل هم لري او دې شانتې شکل هم لري چې په تېرو ویډیو کې ما د چارټ بارې خبرې کړي. همدا شانتې که چیرې مخکې ریزिस्टेंस یعنی مخکې دوباره مارکیټ دې کې راتاو شوی نو دلته که بره وخیږي او بیا دوباره دلته امکانات شته چې دا بیا راتاو شي، نو که چیرې لږ هم راتاو شي یعنی دې پورې راتاو شو نو دلته موږ پوهیږو چې دا مارکیټ نور هم ښکته ځي یعنی دلته موږ سیل والی شو. الله دې په دې موضوع پوه شوي. راځئ دویمې سټریټیجي ته. دویمه سټریټیجي چې دا هغه هم پینیچیو سټریټیجي دا هغه په دې اساس دا هم د مارکیټ چینجر دی. مطلب په دې وخت کې دا دې ته وایي هینګینګ مین سټریټیجي یعنی ګیمر چینجر سټریټیجي یا شوټینګ سټار سټریټیجي چې دغه د چارټ کې تاسو کتلی شئ. په دې چارټ کې تاسو کتلی شئ چې زبردست لږ راغټ کړم. دلته تاسو ګورئ چې دغه دې ته وایي پینیچیو، دا دې ته هینګینګ مین هم وایي. هینګینګ مین یا ګیمر شوټر یا ګیمر چینجر یا شوټر سټار دې ته وایي چې دغسې مثال اوږده لکۍ جوړه کړي او وړوکې باډي جوړ کړي چې انشاءالله به دې باډي لکۍ شیډو دې شي ته څه وایي دا به انشاءالله پر روانو ویډیو کې غږېږو چې چارټ کې به نو انشاءالله هم خبرې اترې ډېرې کوو. چې که چیرې مارکیټ بره تللی دغسې یو کینډل جوړ شو، دې ته وایي کینډل. داسې یو کینډل جوړ شو چې بره دا لکۍ یعنې د شیډو وایي، دا شیډو اوږده شوي او باډي وړه پاتې شوي او ورپسې بیا یو سور کینډل یعنی لاندې تګ والا کینډل جوړ شي او په هغه ځای کې بند شي کوم ځای کې چې مثال هغه ځای نه سټارټ والی یا هغه ځای کې بند شي چې کوم ځای کې مخکینی یعنی دا کینډل څه شوی بند شوی دی. ګورئ دغه ځای کې دا دواړه سټارټ اغستی دی او دا لاندې تللی چې دا څنګه بندېږي تاسو پوه شئ چې مارکیټ لاندې ځي. همداسې د دې برعکس چې دی مثال که داسې مارکیټ لاندې تللی نو دې ځای نه مثال هغه شانتې مثال شیډوي یعنې دا لکۍ اوږده وي او خپله باډي وړی نو تاسو پوه شئ چې مارکیټ به اوس بره ځي. په دې حالاتو کې تاسو وګورئ که بره مثال رسمیږي نو لاندې ځي مارکیټ او که لاندې رسمیږي داسې یو کینډل نو هغه به مارکیټ بره ځي، مارکیټ چینجر حسابیږي. راځئ بل موضوع ته. بل چې دی ډبل ریټ سټریټیجي چې دا ډبل ریټ سټریټیجي هغه داسې ده چې تاسو پوهیږئ چې کله مثال په بره مارکیټ بره تللی صحیح ده بره مارکیټ تللی نو کله ډبل سره کینډلز یا ډبل سره خانې جوړې شي لکه دلته چې څنګه تاسو ګورئ دا ډبل سرې خانې جوړې شوي دي. په دې چارټ کې تاسو ګورئ ډبل سرې خانې جوړې شوي دي او دواړه خانې کلوز چې دی په ډېر نږدې ساحه کې کړی دی. صحیح ده کلوزینګ یې په ډېر نږدې ساحه کې کړی دی. یو باډي کمه ده خو لکۍ غټه ده. همداسې یعنې شیډو دی ته شیډو سوری هم ورته ویل کېږي چې دا سوری غټ وي او د دې بل ورپسې بیا کینډل هم سور جوړ شي. لنډه دا چې دوه کینډله سر په سر جوړ شي نو په دې کې تاسو باید سیل وکئ. همداسې تاسو مطلب کولی شئ چې سیل وکئ. راځئ نورو مهمو خبرو ته چې یو څو مهمې خبرې درته کومه چې دا سټریټیجي په هر وخت فایدهمنه نه وي، هر وخت کار نه کوي. لکه څنګه چې تاسو وګورئ سپورټ اینډ ریزिस्टेंस چې دا په هر یو کې کار کولی شي. مثال په 1 اور ټایم فریم کې 4 اور ټایم فریم کې 1 ډے کې ویکلی ټایم فریم کې سپورټ اینډ ریزिस्टेंस کار کوي. صحیح ده. همدا شانتې په پینیچیو سټریټیجي چې دا هغه
په مثال ډیلی کې یا 1 اور کې یا 4 اور کې یعنی په کم د وخت کې دا سټریټجی کار کوي دا اوږد مهال لپاره دا سټریټجی نه ده همدا شانتي ډبل ریټ چې دا خو بیخي به کم وخت کې دلته موږ یاد کړی دا چې د 15 منټو حتی 15 منټو سټریټجی کې دا کار کوي دلته به زه په سور خط نه وکم نو په 15 منټو کې په 15 منټو یعنی 15 منټه ټایم فریم به لګي به داسې پیټرن به پیدا کوي یعنی ډبل ریټ به پیدا کوي او بیا بغیر نه پس پکې ټریډ د سیل لګي یا د بای به لګي خو دلته د سیل خبره ده چې مطلب ډبل ریټ جوړ شي دا سټریټجی د ډبل ریټ لپاره ده یعنی مطلب مارکیټ برتلې هغه نه پس واپس 2 کینډل لاندې جوړ کی نو تاسو به سیل د ځان آماده کوي او سیل به لګوي د شارټ ټرم لپاره یعنی ډیر وګد مهال ټرم ټریډ بنه لګي 15 منټو ټایم فریم باچي او ټریډ به د په سات کې مطلب دنه باید بنشي صحیح ده الله دې چې په شی په دې ویډیو ان شاء الله پر روانه ویډیوګانو کې به نورم تفصیلی په دې سټریټجیانو غږیږو خدا مې ته وسره معرفي کړو چې نوې درسونه به ان شاء الله د سټریټجیانو باندې وي او همداسې به چارت انالایسس کو چارت باندې به غږیږو د چارت اصول کینډل سټیک بډي شیډو دا شینه ستوي ان شاء الله او ریزिस्टेंस او سپورټ کې به موږ ژوندۍ مثالونه یعنی لایو مثالونه ګورو په اصلي چارت کې په اصلي مارکیټ کې ان شاء الله په دې باندې روانه ویډیو کې غږیږو د زمونږ د سپورټ لپاره زمونږ چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ زمونږ د ویډیو لاندې حتما کمنټ ولیکئ چې موږ ته پته ولګي چې تاسو موږ ویډیو نه څومره علمیت حاصل کړئ او حتما ځکه چې موږ ته هم سپورټ ملاو شي او موږ هم موټیویټ شو موږ تاسو لپاره نور هم کوشش وکړو نور هم خواري وکړو خو منظم ویډیوګانې جوړ کړو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته